السلام علیکم ګران دوستانو د نن ورځې دوامه ویډیو مو ده د ښوونکو درملنه څلورمه برخه. ګرانو ښوونکو، تاسو هم د پلار او مور په رقم حیثیت لري زموږ د ماشومانو په روزنه کې. د ګران مکتبو ښوونکو، تاسو کوشش وکړئ دا ویډیو تر پایه وګورئ. راځو وایي تاسو اول خپل ذهني صحت ته پاملرنه وکړئ. ستاسو ذهن که آرام یې ستاسو د ښوونکو، نو ستاسو هوش به ښه فعالیت کوي. هوش څه شي ته وایي؟ هوش هغه شي ته وایي چې تاسو ته یو څه تشریح کوي. مثلا زه تاسو ته وایم چې پروانه ضیایي څوک ده؟ دا یو سوال دی، ما ستاسو د ذهن څه وکړي. هوش عمل چې شي کوي هغه وایي پروانه ضیایي یو روانشناسه ده چې په وړیا توګه 10 کاله کېږي تداوي کوي د خلکو، هغه د چا څه فیس نه اخلي او ډېر په آزاده توګه خپل خاطرې بیانوي. ستاسو هوش دا خبره تاسو ته وکړه. نو که تاسو خپل پر ذهن باندې کار وکړئ، خپل ذهن ښه وساتئ، ستاسو هوش به ښه کار کوي او تاسو به د دې توانایي لرئ چې د ښه او بد، دوست او دشمن د حوصلې او صبر څخه کار واخلي، نه د عجلې څخه او د غوسناکه څه. صحیح دی، تاسو به اقتصادي مشکلات لري، تاسو به کورني مشکلات لري، خو کله چې تاسو صنف ته راځئ او د استاذ په صفت درېږئ، تاسو ډېر مسؤلیتونه د الله د جانبه پر تاسو باندې نازلیږي، د ټولنې د خوا پر تاسو باندې نازلیږي. تاسو باید داسې تدریس وکړئ، داسې یو شخصیت په صنف کې واوسېږئ چې تاسو د دې سبب وسئ چې د شاګردانو هوش قوي راسي، د شاګردانو ذهن قوي راسي. د شاګردانو هوش څنګه قوي راځي؟ هغه وخت د شاګردانو هوش قوي دی شاګردان د دې استعداد ولري چې یو څه په تفصیل سره تاسو ته تشریح کړي. تاسو به د هوش مصنوعي ډېر اولیدلی نه. اوس هوش مصنوعي راغلی دی، موږ ځو د سخرو څه ورته لیکو چې پلانکه یې دا موضوع راته تشریح کړه، هغه یې په تفصیل سره راته تشریح کړي. لیکن په دنیا کې هوش مصنوعي یوازې زموږ په درد نه خوړل کېږي، بشمای هر انسان په خپل ځان کې هوش ته وده ورکړو. لیکن په کوشنیانو کې موږ کوشنیان مکتب ته استو ترڅو د دوی هوش ته په مکتب کې وده ورکول سي، ځکه هغه هوش چې په کور کې تربیه سوی او هغه هوش چې په ټولنه کې تربیه سوی د ټولنې هوش پر فایدهمنې او ګټوري. نو په دې خاطر موږ اولادونه مکتب ته استو ترڅو د دوی هغه شعوري هوش بیداره سي او دوی یو څه زده کړي. که موږ د شاګردانو پر دا باندې کار ونه کړو نو موږ ناکامه سوي یو. متاسفانه زموږ په هېواد کې پر دا باندې کار نه کېږي. د مکتب شاګردانو ته وعل ورکول کېږي، پر مخ چپلاخې ورکول کېږي، په لاسو وعل کېږي. دا هغه شیان چې د هوش ضعیفه کوي. د ښوونکي هدف دا دی چې هوش دغه کړي، هوش ته کار وکړي، هوش غني کړي. راځو وایي ستاسو د کوونکی چې دی د پیشرفت په موسم کې دی، د انقلاب په موسم کې دی او هغه مخ ته روان دی. ته کوشش وکړه په دغه کې حوصله ولرې. کیدای سي یو ډېر شوخي، یو ارامي، یو تعزیت کوي. ته کوشش وکړه صبر او حوصله په خپل ځان کې پیدا کړې. بل وایي شوخ طبیعتي یو قوي اصله ده د استادانو دپاره چې د ماشومانو سره ښه شوخ طبیعته واوسېږي. خو دا شوخ طبیعتي باید دا رقم نه وي چې ستا هیبت ستا درونواله په صنف کې د منځه یوسي. خپل درونواله به هم ساتي او خوش طبیعتي به هم کوي. بل وایي خپل رواني حالت ته ښه وساته ترڅو شاګردان ستا څخه په امان کې واوسېږي. یعنې کله چې ته صنف کې درېږې درس ورکوې باید خپل رواني حالت کنټرول کړې. که دې مور مړه ده، که چې پلار مړ دی، که په اقتصادي مشکلات لري، که نور مشکلات لري، که چا بلکمیل کړی یې، که هر شی یې، ته باید په صنف کې دا ټوله هیر کړې او د یو سالم روغ انسان په صفت ته خپل شاګردانو ته درس ورکړې. وایي د همکارانو سره مشوره اخله. وایي هېڅ وخت دا مه هېروه چې ستا د همکارانو سره مشوره اخیستل ستا قدرت او عقل ډېروي. موږ غټان باید پر دې باندې کار وکړو چې خپل عقل قوي کړو او موږ باید خپل پر دې باندې کار وکړو چې قدرتمند کس واوسو. قدرتمند کس هغه وخت موږ جوړېږو چې خپل پر عقل باندې واک ولرو. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل عقل ته رشد ورکړئ او دا تاسو په دا طریقه کولی شئ چې خپل د همکارانو سره مشاوره وکړئ د تدریس په اړه، د شاګردانو په اړه او د هر څه اړوند چې تاسو په یوه ټولنه کې کار کوئ. وایي ځان ته ښه احساس ولره. وایي که ته خپل ځان ته ښه احساس ولرې، ځان ته په درنه سترګه وګورې، ځان ته په احترام وګورې، نو خلک هم تا ته په درنه سترګه ګوري. که ته خپل ځان ته احترام نه لرې، خلک هم تا ته احترام نه لري. وایي که ته ارامه یې،
د زده کوونکو په مقابل کې نو ته به ناارامه ماشومان ښه کنټرول کړې. که ته خپل وجود کې آرامش ولرې ته کولی سې شوخترینه ماشومان ډېر ښه وروزې. او بل وایي تحقیر او ارزښت ورکول ستا په لاس کې دی په صنف کې. دا چې ته ماشومان تحقیروې او که ارزښت ورکوې. که ته ماشومانو ته ارزښت ورکوې نو دا معنا ده چې ته د هغو هوش ورکوي که هغوی ټولنې ته سالم افراد تولیدوي، نه داسې کسان چې هغه د مکتب د تعلیم او د تحصیل ساعته فراري سي. ما په افغانستان کې ډېر داسې ماشومان لیدلي دي چې هغه د مکتب څخه فارغه سي، نوي ځوانان سي، دوی د تحصیل څخه ویره لري ځکه چې هغوی په مکتب کې ډېر رټل سوي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم خپل د پلار او خپل د مور. زه د هغو کوچنیانو سره وم تر 7 کلنۍ پورې زه په دې نه وم توانېدلی چې خبرې وکړم. ما خبرې نه سوی کولی. زه 14 کالو وم د مکتب تر 8 صنفه پورې. زه هر کال مشروطه کېدلم. ما ته زما کورنۍ وعل نه راکول، ما ته زما کورنۍ پر ما فشار نه راوستی، بلکې ما به د مشروطۍ امتحان ورکړي او په هغه کې به کامیابه شول. هیڅ وخت زما پلار ما ته نه دي ویلي چې ته ټمبله یې، ته ولې مشروطه کېږې. زه په 8 صنف کې هم مشروطه وم په 3 مضامینو کې. لیکن د 8 صنف څخه زما استعداد سم سو. زه په دې وتوانېدلم چې درسونه زده کړم او ښه نوم راوګټم. او زه د 12 صنف څخه په ښه نومرو فارغه شولم. یعنې هغه ماشومان چې ژر څه نسي زده کولی، هغه ماشومان چې نسي کولی یو شی په هغه طریقه زده کړي چې نور یې زده کړي، باید تاسو فشار پر رانه ولي. که زما کورنۍ پر ما فشار راوستلی وای چې پرو ولې ته مشروطه کېږې هر کال ولې ته مجبوره یې بل امتحان ورکړې، زه به په چارنیمایي کې ناکامه وم، په سالانه کې به مشروطه وم. دا زما د مکتب دوره وه د 7 کاله. زه یوازې په اول صنف کې اول نمره سوی یم. د 2 صنف څخه بالا ناکام مشروطه تر 8 صنفه پورې. په 8 صنف کې بیا زه لایقه شولم او درسونه مې زده کړل. نو دغه رقم تاسو باید حوصله ولرئ. هغه ماشومانو ته چې دوی څه په اسانۍ سره نسي زده کولی، فشار پر رانه ولئ، د وهلو څخه کار وانخلئ. زما پلار به همیشه ماته ویلو ښوونیز مرکز چې تاسو شاملوم، زه مخکې له دې چې تاسو درس ته ورسئ هغوی ته وایم چې تاسو ونه وایئ. څوک حق نه لري تاسو ووایي. یعنې موږ یې دا رقم تربیه کړي وو. زه ګونګۍ وم تر 7 کالو پورې. د 7 کالو بعد چې ګونګیتوب مې سم سو، یو څه مې درسونه زده کړل، ناکام مشروط تر 8 صنف پورې. اخر مې یو څه زده کړل، اخر یو څوک راسره جوړه شول. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې شاګردانو باندې فشار رانه ولئ تر څو هغوی خپل هغه د هوش چې دی، د انسانان چې هوش لري، هغه هوش یې ضربه ونه ویني. زما هوش، زما استعداد، زما اعتماد به نفس په دې خاطر ضربه نه ده خوړلې چې ما همیشه د کورنۍ حمایت درلودی او زما پلار استادان مجبوره کول چې زما سره سم رویه وکړي. نو تاسو هم کوشش وکئ چې په وړکتوب کې خپل پر ماشومانو باندې، خپل پر زده کوونکو باندې فشار رانه ولئ تر څو په زوره هغوی دې ته ودروئ چې درس ووایي. درس باید یو انتخاب وي او تاسو کوشش وکئ ضعیفه شاګردان د قوي شاګردانو سره مه پرتله کوئ. خدای په امان.